لوی ثبوت او لوی خبره په دې کې دا ده چې نبی پاک علیه الصلاة والسلام باره وفات دی یو پیدایش ده د هغې نه پس خلفای اربعه راغلي دي تقریبا 11 کاله هغوی وخت تېر کړی دی ابوبکر صدیق تقریبا 2.5 کاله دور خلافت و د عمر فاروق تقریبا 10 کاله او 6 میاشتې دور خلافت و د عثمان غنی رضی الله تعالی تقریبا 12 کاله څه د پاسه دور خلافت او د علی کرم الله وجهه تقریبا 4 کاله 4 میاشتې یا 5 میاشتې چې دا تراجمه کې 11 کاله د نبی پاک علیه الصلاة والسلام نه بعد په دې کې دا نه دی منل شوی حالانکه صحابه شان څنګه و صحابه خو به د نبی پاک علیه الصلاة والسلام د خولي اوبه لاندې نه پرېښودي د صحابه محبت خو دنیا د هغې مثال نشي پیش کولی تېره ورځ موږ مشکات شریف ویلي یو ځل نبي پاک علیه الصلاة والسلام ښکر ولګو حجامه چې ورته وایي دا سنت طریقه ده دا کوئ او یو ځل خو خامخا په دې وکړي چې د نبي پاک طریقه ده الله تعالی پکې شفا درکړي ښکر یې ولګو حجامه یې وکړه نو دې سره وینه راووځي هغه وینه یو لوښي کې واچوله یو صحابي ته یې ورکړه چې ورشه دا باب چېرته داسې ځای کې واچوه څوک یې ونه ګوري لرې واچوه صحابي راغی نبی پاک علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل وي او لرې دې وغورځوله وایي او ومې غورځوله څوک یې نه ګوري وایي چېرته دې وغورځوله وایي ومې څکله او تېره مې کړله دومره محبت یقین وکړي چې د هغې تصور هم نه کېږي دومره محبت د صحابو د خپل پیغمبر پاک سره او په جنګونو کې طلحه رضی الله تعالی عنه داسې نور صحابه چې د نبی پاک علیه الصلاة والسلام دفاع دپاره خپل لاس پیش کړی دی او په غشو لګېدلی دی او لاس یې شل شوی دی لیکن هغه لاس شخوا کړی نه دی نن که ما ورته لاس کېدو که چا زغیم را دې خوا که نه بیا به دومره ټوپ والي چې بیا په دې منبر کې نه ځایږي بیا به چې د لرې پراته یو هغه یو کس خبره کوله وایي زما یو ځل دا سوچ و چې کاش زه د نبي پاک په دور کې او ما به دا کړی وي او ما به دا کړی وي او د پیغمبر پاک خدمت به مې کړی وي وایي د شپې ویده شومه وایي خوب ګورم وایي نبي پاک علیه الصلاة والسلام بره دا خوبونه سي د عبرت دپاره وي داسې دلیل نه وي وایي نبي پاک علیه الصلاة والسلام په یو ګاډي کې ناست دی او ګاډی بره په دې غر باندې ولاړ دی او چړې دې بره خیږي په دې ټایم کې دا ګاډی بې کنټروله شي او خراب شي مخکې نه ځي بلکې وروسته را روان شي او عنقریب لاندې یو لوی ګړنګ دی او لاندې غورځېدونکی دی وایي زه دې ځای کې منو کاڼي ګورم چې کاڼی راوالم او دې ټیر ته یې کېدم چې دا ګاډی ودرېږي وایي دې کې لاندې یو صحابي دی چا ته وایي څه دی دقه شان کار دی پیغمبر پاک په دې ګاډي کې دی او دا وروسته را روان دی وایي ښه هغه ورغی هغه ټیر ته خپل سر کېښوده وایي زه په هغه خوب کې پوه شم چې ما کوم خبره کړې ما ډېره دروغ کړې ده زه په محبت کې د صحابو په شانتې نشم کېدی او دا زموږ علماو لیکي او د دې باندې د امت اتفاق دی چې صحابه داسې مسلمانانو چې د هغوی غوندې مسلمانان تر قیامته پورې نه شته او نه به راشي عبدالله ابن مبارک نه چا تپوس وکړه چې په دې خلفاو کې وروستو خلیفه تېر شوی دی عمر ابن عبدالعزیز او خلافت ډېر زیات مشهور دی او دنیا د هغه خلافت منلی دی او انګریزانو هم په هغې باندې کتابونه لیکلي دي وایي هغه نه چا تپوس وکړه چې عمر ابن عبدالعزیز غوره دی او که معاویه رضی الله تعالی عنه غوره دی وایي هغه ورته ویلي وایي صاحبه دا خبره غوږ کې کېده غوږونه دې ورته خلاص کا صحابو شان هغه ډېر اوچت دی وایي صحابي پرېږده وایي زه درته وایم چې صحابي نبي پاک علیه الصلاة والسلام سره په کوم جنګ کې حاضر شوی دی او هغه صحابي سره کم اسو او د هغې اس په دې پوزه کې کومه ګرده پرېوتې ده هغې ګردې ته په زرګونه عمر ابن عبدالعزیز نه رسېږي هغه ګردې ته نه رسېږي صحابي ته خو لا پرېږده نو صحابو 11 کاله زندگی وکړه هغوی میلاد النبي جشن میلاد النبي مولود شریف ونکړه د هغې نه پسه تابعین رالل محدثین رالل یو سل 10 کاله چې دین یې موږ ته منظم کړی دی او کتابونو کې لیکلی دی او قرآن یې موږ ته راجمع کړی دی او موږ ته را رسولی دی د هغوی په ډول ښه کار نه دی ښه کار څه ته ویلی زموږ تبلیغي ملګري اواز کوي د نبي پاک په طریقو یې کامیابي ده او د نبي پاک په طریقو به موږ ربالعالمین ته رسېږو د ځان نه جوړه شوي طریقې او ما جوړه کړي یا مخکې جوړه کړي او ښه سړي جوړه کړي بادشاه جوړه کړي او ملا جوړه کړي په هغې کې کامیابی نشته
زمونږ دین کامل دی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي. دا آیاتونه د قرآن آخري آیاتونه دي. الله تعالی ما دین کامل کړی دی، دین مې پوره کړی دی، دا یو نعمت دی، دا والې زمانه په دې باندې عمل وکړئ او دا د جنت ټکټ دی، په دې باندې ما ته رارسېږئ. بیا دا څه شو؟ نو دا بدعت شو. نو دا بیا ولې ګناه ده؟ ځکه دې سره دین نقشه خرابېږي. اوس مونږ په 14مه صده کې بیا 15مه راشي، 14مه به راځي، نه مخکې به تېرې شوي. نو که هره پیړۍ کې او هر کال کې یو طریقه را پیدا کېدله، نو نن په 14مه صدۍ کې موږ ته پته نه لګېده چې د نبي پاک طریقه په دې کې کمه ده، هغه بادشاه چې جوړه کړې وه هغه کمه ده، هغه ملا چې جوړه کړې وه هغه کمه ده، هغه سړي چې جوړه کړې وه هغه کمه ده. نو ډېره د افسوس خبره ده، ډېره د پریشانۍ خبره ده. او بیا سرکاري طریقې سره د دې حفظ رضایي کېږي او دا مناویږي. دا په دین اسلام کې نشته، دا بدعت دی او بدعت گمراهي ده. او بیا موږ ورته معمولي ګورو. صحیح حدیث کې راځي نبی پاک علیه الصلاة والسلام فرمایي زه په حوض باندې ما او د حوض کوثر اوبه به تقسیموم. وایي څه کسان به وګورم زه به وپېژنم چې دا زما د امت نه دي. ځکه دې امت یو علامه دا د حدیث پاک کې راځي چې دا چې کوم اودس کې کوم ځای نه وینځي د قیامت په ورځ او د حشر په میدان کې به هغه پړقېږي او هغه به ځلیږي. وایي زه به اواز وکړم چې دا زما ملګري دي او ما طرف ته یې راپرېږده چې زه به د حوض کوثر اوبه وڅښمه. وایي ملایک به وایي چې نه دا اوبه په دوی باندې نه څکي او دوی دا اوبه په نصیب کې نه دي او هغه د تندې ورځ ده او هغه ډېره تکلیف ورځ ده. دا هغه ته چاته پته لګي جون جولای سخته ګرمي او په دشت او بیابان کې روان وي او 18 ګنټې مزل دي کړي او اوبه دې نیس کړي او سخته تنده ته لګېدلي او بیا د قیامت یوه ورځ هغه څومره ده 50,000 کاله او هغې کې سخت تږی شوی او نبي پاک وګوري او حوض کوثر اوبه وګوري او بیا ترې نه منع شي او بیا پیغمبر پاک اواز موږ چې راپرېږده. ملایک ورته څه وایي؟ وایي نه، وایي ته دا نه پېژنې ای پیغمبره، وایي هغه خلک دي چې ستا نه پس ستا دین برباد کړی و او نوې نوې طریقې پکې جوړې کړې وي. هغه وایي سحقا سحقا، وایي تباه دي شي تباه دي شي برباد دي شي چې زما دین زما نه پس چا وران کړی دی او برباد کړی دی او د ځان نه پکې نوې نوې طریقې جوړې کړي دي. نو هغه ته بیا د حوض کوثر اوبه نصیب شوي نه دي بلکې هغه د حوض کوثر د اوبو نه شړلی شوي. حدیث کې راځي د قیامت نه نږدې به ستاسو دعاګانې نه قبلېږي. ولې به نه قبلېږي؟ ځکه تاسو کې به دیني غیرت نه وي. دیني غیرت څه د نبي پاک طریقه به ماتېږي او ته به په غیرت کې نه راځي، ته به په هغې باندې خفه کېږې نه. نن مونږ دا فریاد ډېر کوو چې زمونږ دعاګانې نه قبلېږي. یو وجه دا ده چې مونږ کې دیني غیرت نشته. زما کور ده، زما لور ده، زما خور ده او زما ورور دی سهار مونځ ته نه پاڅېږي، مونځ نه کوي، د غرمې مونځ نه کوي، د شریعت نه خلاف عمل کوي او زه په هغې باندې خاموش یم، زه په هغې باندې غلی یم، زه په هغې باندې غوسه کېږم نه. ما کې دیني غیرت نشته، لهذا د بې غیرته سړي دعا م الله تعالی به نه قبلوي او دا صحیح حدیث کې راځي. الله تعالی دې په دې خبرو باندې اول ماته بیا تاسو ته د عمل کولو توفیق رانصیب. د بریلیانو خپل چې کوم علما دي هغوی په دې باندې رد کړی دی چې دا دین اسلام کې نشته. د هغوی یو عالم دی احمد خان نعیمي بریلوي، د هغه یو کتاب دی جاء الحق، د هغه په 216 صفحه کې هغه لیکلي دي وی لم يفعله احد من القرون الثلاثه، وی په قرون ثلاثه کې د دې څه اصل نو، د دې څه بنیاد نو، نه صحابه وکړه، نه نبی پاک نه پس کړی دی او نه بعد کې چې تابعین دي هغوی کړی، نه تبع تابعینو کړی دی. دغه شان یو بل عالم دی بریلوي مسلک سره تعلق ساتونکی غلام رسول سعیدی بریلوي، د هغه یو شرح ده د صحیح مسلم، هغه جلد نمبر 3 دی صفحه 180 ده. هغه هم دغه شان فرمایي چې عید میلاد النبی د سلف علماو نه دی کړی، دغه شان صحابو نه دی کړی، تابعینو نه دی کړی. نو کوم شی چې صحابو نه دی کړی، تابعینو نه دی کړی، ائمه مجتهدینو نه دی کړی، نو هغه بیا دین نه دی، هغه باعث ثواب نه دی، هغه باعث اجر نه دی، بلکې دا به یو بدعت دی او دا بدعت سیئه دی او هر بدعت گمراهی ده او نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام مونږ ته دا فرمایلی دي. به دې سوي وی ګوره مره خلکا د پلار ورځ مناوي، د پلار سالګرام مناوي، الا په دې باندې ځان کوی چې موږ څومره را پرې وته. دا خو انګریزانو مدر ډے د مور د پاره یو ورځ، فطر ډے د پلار د پاره یو ورځ، د خور د پاره یو ورځ او د ښځې د پاره یو ورځ. دا کوم دین شو؟ زمونږ دین مونږ ته وایي چې روزانه ستا د پلار احترام په تا باندې لازم دی، روزانه ستا د ښځې احترام په تا باندې لازم دی، ستا د
لاره او څومره چې دي دا یو ورځ پورې مه خاص کوه. نو مونږ به صرف په دغه یو ورځ باندې خپل نبي یاد ساتو، د هغې سیرت او صورت به بیانو او په هغې باندې به قیسې کوو او خیراتونه او میلادونه به کوو او نور کال به بیا مونږ همداسې پاتې یو د انګریزانو غوندې. هغوی سره خو دین نشته، هغوی سره رهنما نشته، هغوی سره خو د جنت وعده نشته، هغوی دپاره خو ثوابونه نشته. ما او تا د کافر نه ډېر جدا یو، زما لاره جدا ده او دا